ذکریا علیہ السلام یو ډیر لوی جلیل القدر پیغمبر دی. داغه عمر شو شپږ شل کاله او د بیبي عمر یو اتیا کاله. اوس د شپږ شلو کالو په عمر کې دته په دماغو کې یو سودا پیدا شوه چې د کم دین خدمت چې ما کړی دی نو ما نه رستو هم د دې دین دپاره یو خادم پکار دی کنه. اوس کېږي بس زه د شپږو شلو کالو بوډای ما زما ښځه د اتیا کالو بوډای ده. کم شی چې د بچي د پیدا کېدو دپاره سبب دی هغه خو مونږ نه سلب شوی پیغمبر وکړه نه اتیا کالو بوډا نه او اتیا بوډای نه او شپږ شلو کالو بوډا نه زوی نشي پیدا کولی. شپه ده نیمه شپه تاسو تجربه خو وکئ لږه یو لوی نه لوی مشکل کې چې ونښلی لوی نه په دې نیمې شپې نه بعد را پاسه او یو څلور سجدې ورته ولګوه او غلې غوندې نری اواز ورته وکړه. خو چې د اړه د دې وخت کې داسې وي چې بل څوک پکې نه وي سوا د هغه ذات نه بل څوک پکې نه وي. ښځه دې پکې نه وي بچي دې پکې نه وي کور دې پکې نه وي مال دې پکې نه وي دولت دې پکې نه وي هېڅ نه وي یو دې زړه وي او یو پکې خدای وي. ته ورته نری غوندې اواز وکړه سبا له ګوره چې څه کېږي در سره. سبا له بیا ګوره په خدای قسم چې دا زما تجربه شوې خبرې ده تجربه شوې نیمه شپه ده او ذکریا علیه الصلاة والسلام را پاسېده او داسې وکړه مونځ یې وکړه او څه کوي اوس اذ نادى ربه نداء خفيا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. الله نیمه شپه ده خو یو خدای دی او یو دی. اذ نادى ربه نداء خفيا الله ته आवाज وکړو ورو غلې غوندې غلې دا تاسو اوس مونږ چې په کومه غضب اخته یو کنه دا غپ دی تاسو خیال راکړئ او ته ما تراشي دي دعا راته وکړي یا الله دې سکی یا الله دې سکی یا الله دې دا په ایمان زبانی جمع خار دعا غدا چې ته نه یو دې در پسې وکړه یو خدای خبر یو زه خبر لکه پیرانو صاحبانو له تاسو ورشه موټه ولا ګرم کې چې دعا نه بمنو بس نو خدای دا کامیاب کپلانه ته په ټوپونو شي چې لاړم جوړوال وته مالته چې لاړ شي بیاړه دې دا غفلارم غرق دی خو وګوره هغه سړی نه دعا غواړي چې کوم په خپل بل تلاش نیولې ها سر در پوری کچته ده خر سر در پوری تړلې اپ خپل تا نه غواړي بیړه دې غر کښنو تا ته بس دعا وکړي دعا خو هغه چا نه غواړه چې کوم سړی تا نه غواړي چې تا نه غواړي او هغه ذریعہ د معاش تا ګرځي نو داغه دعا به پتا سره لګي اوس الله مونږ پیسې نه غواړي دولت نه غواړي صرف د دې ځای یو درد غواړي د کوم ځای د دې چې دې ځای کې به ګورې بل څوک نه اوسه اولن تاسو کورونو کې وګورئ کور کې تاسو دا بوډاګان وایي چې خزه زبله خزه کوم بوډاګان خزه رښتا ها شتا دلګ نن چلار شي ورته زبله کوم ها
ته ګوره چې په خخته دیونی کنه تاسو کورونو کې خزو سره ټرایو کوي وای خزه زه خو بل واده کوم یاره کدی خزه ته په کور کې پرې خو په مخ می دوشي نو کستا خزه بل خزه په خپل کور کې ځان سره نشي برداشت کوله نو ستا زړه کې به خدای ځان سره بل څوک څنګه برداشت کوي په خبره پوهیږي ستا خزه ځان سره په کور کې بل خزه نشي برداشت کوله نو ستا زړه خو د خدای کور دی نو خدای به په خپل کور کې ځان سره بل څوک څنګه برداشت کوي دې ته سوچ کوئ ذکریا علیہ السلام اذ نادى ربه نداء خفيا رو وندے خدای ته دعا خفیہ مانا پټا اوس سوي په دعا کې سوي قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا اے خدایا اڈو کی میم زاڑنی سر میم سپین شو گیرا میم سپین شوا ارث میں ختم طول قوا میں ختم ارث ختم لیکن ولم اکم بدعائک رب شقیا دا توتیہ تمہید دے دا دعا دا قبول لپارا ولم اکن توتیہ تمہید دے خدا ہر سخت خو یوم مہربانی دے دا چو ولم اکن بدعائک رب شقیا یا اللہ چی کلا میں در تس سوال کرے دے نو رد کړه دې نه دې قبول کړه دې انی وهن العزم بوډا ما کمزور ما قوا می ټول ختم دي لیکن ولم اکم بدعائک رب شقیا نا امید کړه دې نه ما اوس هم درته یو سوال کوم چې نا امید مې نه القاور تړکی وشو چې څه وې خبره کوا نو دیو سوي واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا خدای ززان نرستو یریګ او خزم من بډای چې ما نرستو با د دې دین خدمت څوک کوي ما نرستو به دا دین چاته پاتې کیږي د دې خدمت به څوک کوي تاسو ټول په دا جمعات کې چې ناس کې په ایمان وای چې مونږ په خپل د دین خدمت نه کړې ده او نم کولو اراده شته او دا درد د چا په زړه کې دی جمعات کې ناس تو خلکو کېشته چې خدای نور مان رستو بد د اسلام خدمت سو شته ها وای شیخ ناسي ګوګوان یې دا پیغمبري به چې خدای ورکوله خو سو به وکړنه واني خفت الموالي من ورائي وکانت امرأتی عاقرا خزا مم گوره بوڑای دا تیا کالو دا بچی نہ روڑی اس سوکا ہے اللہ فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب فہب لی یا اللہ بخماتا من لدنک ولیا دخپل جانبنا یو د دین خدمتگار ولیا مانا یو د دین خدمتگار اب اچھا کار کئی یرثنی چا غزما میراث یوس
ويرث من آل یعقوب چې زما میراثم یوسی او د آل یعقوب میراثم یوسی. هغه څه شو چې پیغمبري میشنو چې موږ نه رستو دا خدمات چې دی هغه تاواله شي چې موږ وفات شو چې دا خدمت پاتې چرته نشي. اوس دا دعا چې خدای ته وشو څه وخت کې په نیمه شپه کې نو دعا ټوله کړي خیال کړي ځان د پاره نه و خو د خدای دین د پاره و. اوس د خدای غیرت په جوش کې راځي دا ورته څه وایي یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی. یا زکریا او زکریا علیہ السلام انا نبشرک بغلام اسمه یحیی زیر در کوم په یو زوی باندې چې نامه به یحیی. دا اوس د نیمه غنټه خبره ده په نیمه شپه کې دا سوال جواب کیږي لګیا سوال مو شو او جواب امراغه چنا نبشرک بغلام اسمه یحیی زیر در کوم په یو زوی باندې چې نامه به یحیی وی. الله الله ورته وی زوی خو در کول لا څه کې نامم په ما کې خوا چا کې خوا نامم په یحیی نامه به اوس مونږ کې چاله کو شنو مونږ د ډمو نامې خوخه دلته دا خزي چې لنګي شنو هغه د عمران نامه خوخه کړي دا عمران لکه کټه دی کنه په کرکټ میچ کې نو کټه دې خزو ډېر خوخته نو چې کومه خزه لنګ شي نو عمران نامه پزوي کی ما فسیک هر یو د وجلو یا ټلویزیون تا ګوري چې لوري وشي نو دمه خوخه کړي دا دمه نامه پکې ما نه سو پختنو کی جزوی می شوی دی او نور می شوی دا سنامه پکېدم او زب سنامه ورته خیم او یا به د صحابیاتو نامه ورته خیم او یا ابل اشپز ما یو وسای شوی سنامه پکېدم مال سمیه نامه پکې دا سمیه څوک و اوله شهید په اسلام کې سمیه و اوله او شهید څنګه چې اسلام راوړو ټول قومبت خلاف شو نو په نيزو باندې په دې شرمګاه کې والا او داغه نه شهید شو. اوله شهید په اسلام کې سمیه و ما په لونو نامي عائشہ خدیجہ حاجرہ فاطمہ پنوسو میں نامی خیدی فاطمہ سکینہ دا اوس بلاو شو پدیم سمیہ نام پزامنو میں نامی خیدی یوسف نحن احسن القصص خدای ورتوی یوسف علیہ السلام کسی تا خدای احسن القصص قاسم دا پیغمبر دا زوی نامو ٹھیک شو اسماعیل د ابراهیم علیہ السلام د زوی نامه اوس چې زوی شي یا په د سنما د ډم نامګ دی یا په باندې د سنما د ډمو نامې دی دا زمونږ استاد سنامي یا دا قبایلو کې ډیرانه مچاخان پچاخان په دې قهر اخته دي غرونو مرونو کې چاته زنګلی وای چاته نړه خو څه ګندې نو د ډیرونو راته چایو پاسپورت راستولو چې دا آل پاکستان کول دوو الکه چا په نامې دی ول یو نامه خانک دی او د بل نامه بایک دی خانک او بایک
توس نامي نو خمال خر خلق دی اوس خر په یعنی خر په ځان باندې شاهزاده نامه یې خوښ وای کنه خر په ځان شاهزاده نامه یې خوښ او خر په ځان خر نامه دی کړ خانق او بایق څه ته وي خدای دې کور وال نو یو زخم نه دی چې بجوړ شي یو زخم نه دی چې بجوړ شي هزار زخمونه مې پزړه دي مړ بشم یو علاج د دې ملک او د دې قوم نه دی چې سړی وکړي کم علاج وکړي کم او سپری دې زمما خدا شکر دې چې زه شوه ومنن شپته کاله مخکې نو تبلیغی میشن راغله زمون کلی ته نو زه ورته نکره وېستما چې مان وسه شوه دې دعا ورته وکړي او دم په واچو وینامه په نه دی وې د نیکي څه نامه دا ویل سلطان میر وې د پلار څه نامه دا ویل خان میر هغه امیر صاحب پکې ویل چې د نامه شو محمد امیر دا زمانہ مخو خلقو یې خوا محمد امیر کینه دا خانق او بایق وزم وي عزیزانو اسمان سره لگاو پیدا کوي اسمان سره په خدای قسم نن دې که سبا دې دا ملک د زرغون شاه دې دا ملک قرآنی د دې قوم د لاس د دې قوم او د دې قوم د مشرانو د لاس دا ملک قرآنی یا مارشل راځي یا د ملک امریکای او انګريزانو ته بیا حواله کیږي د دې نا اهل د لاس ایو بزرگ وی چې دل کې پپولے جل اٹھے دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے دوسرا داندرے میں وہی اس وجہ دے د جگر دور د وجه دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے وې دې کور ته د خپل کور د ډیوې نه اور لګېدل دي وای په ایمان چې د ټول پاکستان ته اور د قوم د مشرانو نه نه لګېدل موجوده وخت کې چې څومره مشران د پاکستانی قوم دي د ټول ملک او ټول قوم ته اور د دې مشرانو د لاس لګېدل کړي کا مذهبي مشران دي او کا دنیایي مشران دي هر یو لا چې ونداو کې پکې سپېګمې نه باسي چې دغه دی وخت خلاص کا کې نه غرقېږي بیا وروسته بشي چې وندا نه ملاوي نو دا ټکه پړو لیکي چې نن پاکستان کې نن مذهبي مشرشتا او نه دنیایي مشرشتا ټول مفاد پرست او ټول خپل کور جوړون کی دي زدا اورېدو درته نه وایم زنه لیډرم نه صدرم نه لال قرطایم نه وزیرم نه منبرم نه مې د خدای د دې قوم وزیر او د دې ملک منبر الله مې د قبرم تلری اوسه زهیس نه کېږم خدا ټکه پړولې چې نن دې ملک تور د چا د لاسه لګېدلې دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے نن پاکستان تورم زمونږ د لاسه لګېدل د دې علاج څه دی د دې علاج دا دی چې نیمه شپه کې را پاسې او دا وایي نادا ربه نداء خفیا نری غوندې आवाज ورکړه ته ګوره چې ستا ژوند جوړیږي که نه جوړیږي ته ګوره چې ستا پوچه بیړۍ روانېږي که نه روانېږي پوچه هر شی به تا پسې منډې وایي اسمان نه خبر راغې یا زکریا
اے ذکریا علیہ السلام ډیر خناک او دردناک دعا دی وکړه مطالبه دی منظور شو مبارک انا نبشرک معنا مبشر څه ته وایي مولانا مبارک خدای ورته مبارک شو لکه استاد چې زوی شو کنه هر استاد چې زوی شو توبه مې نه خزم په ګډا شي نرانم په ګډا شي او چې لا سنتي وي وای په تو په ولګ سنتي په د خري سور کی زیارت ته روان کړي ډول کی ور سره څه چل دی د دې حرامي سنت دی و سنت ته نه ته بوزا یا هسپتال ته بوزا سنتي کو راو په خدای قسم مونږ څومره ماشومان سنت کړي که څوک یو غوګ نه بل غوګ خبر لونی زامنم واده کړی دی یو غوګ نه بل غوګ ته خبر دا امیر صاحب په سیلاب یوړې شي څه بلا غستی بیړم برکش الکه واده دي لګي پیسې راته وسکه وې جدا خلک بسوي د خلکو په خلک خدای دې قرآن کچوران خلک بسوي خلک خود سپید ذات دي ارث په غاګي وای په ایمان چې دا ترو اوټ قوم چې د سپی په شان غاټي کنه پچا چې ورګي خو را بغپا پری ها وای صاحب څنګه شو پاړی وای ابا پری یعنی ته چې ورګي خو نه به صاحب تصویر والیو ستا وظیفه به شروع کی چې ډېرې خېوري دې پخ کړې اب در پورې نور ډرامې کوي چې ورګي کله کې به خېوځه یا خدای دې وې وړي په کې خراب چولی الټا خیره بدر تک خدای ته ګورې په دې قوم موريجي خوروي م پیروټیانه خوروي زه په ایمان درته ډېر خلق ما تکلوي د زوی واده دي مونږ ته دیونه مزارک شه په ما دې د مور حق وسه ځکه عمر کې واده ته تلم زه دې لیدلم وینا ما په ما دې د پلار حق زارک شه ما مې واده ته واړه ما مې مړی ته واړه که زما مړی لراځي چرانش چې زمر شم او تاسو زما جنازې لراشي که ما خدای بخین نه بیم که زه خدای او بخلم زبر د سړی زوی نه چې دا خلک زما جنازې لراشي زما کی دسره زما کی دادا چې توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے یو خدای چرا سره نمې په خخېدو پرواشتا نمې په کپن کولو پرواشتا نمې په جنازو پرواشتا ممې لمبوي خلقا او ممې خخوي خلقا تاسو دا کلوالی کلیو یاره ډېر خناک قبر راغې الله ډېر خناک قبر راغې هلته چې داغه د خنزیر بچی شول دننه قبر کپاس خناکی نو پیڅ ایو پریدای و میړې مړو نو ازوی ورته مور ته پدری مور چا دې څه خیریات په پسې وکړو ابا مې مړدا وی چې بچیا درې دې وشو چې مردا ملائکو خغ وتاولای راو وتاولای وی اوس په خیریاتونو نخلاصيږي ملائکو بډتولې تا جلان دی وډتای کا قبر دی خد خناک ډیر مزیدار راشي نو په قبر څه دا وایا چې ممه لمبا وای خلقا ممه خخا وای خلقا ما پډیران سپوتو غرزوي خلقا ممه لمبا وای خلقا اس وختونه کوم دي کې تیری تاسو کوي اس په دغه وخت کې چې موږ نو بس کوو بس مې راځم چې بس کو دا موږ نه استاسو کپړې چې په موږ بس تر تکار کی په موږ بس دم کړی تاسو ټول ګزار دي جماعت کې ناس دي په کولا وړو په دې منځ کې تحیات تاسو دغه غزل به وایي تحیه لفظ لغت او ترجمه یې صدا
التحیات تاسو وایي کنه دا څه لغت ته او ترجمه یې څه ده یو گزار لنه وردي یو ناسه لګیاو څه د ګونګیانو ګوندې دسه او د ګونګي په خبره تاسو پوهیږئ اوس قیامت کې هم خدای ستاسو په خبره ځان پوهېده غواړي کنه چې تا تمامون درستول او تا چې دا مونږ کړی دی په دې پلاني لفظ پکې پیدا نیت به سوچ په مونږ کې به دا ویلو ته به څه وایې اوس یو در کې را پاسوم چې ته په دې وکړو کې تاسو اللهم ان وایي د دې ترجمه وکړئ یو لنور لا بعد دسی وی اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بك ونتوکل علیک ونثنی علیک الخير ونشکرک ولا ها اوس نشکرک سره لام وی ولا نشکرک ولا نکفر اوس چې ولا سره دې نشکرو کا سره دې لا ویلو نو کافر شو دنیا به وګوره دا تبلیغ والو نه پښتنه یو کوي د دې واسطه پیخيږي د زناور سره چې مونږ په تیرې دا ولا ورزمنا لکه څه پکې وای د پکې درې ځله قول هو پویتر کې نه نور ایمان مفصل او ایمان مجمل پیژنئ نه نو عزیزانو په دې غاوره نشي چرته تاسو چې دا مونږ منځونه کوو زمون منځونه ځان لغرق دي د امامتای د پاره دي او تاسو ځان لغرق دي اسې عادت شوی یې منځ نه ده او د منځ تقاضا څه ده چې کوم قرآن ویلي قرآن ویلي دي چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر منځ سره د بدو کارونو نه منی کی اوس ته منځ گزار وګوره لوی رامي به درته لوی منځ گزار ښکاره شي لوی رامي به لوی منځ گزار درته ښکاره شي په دې ګیرو والاو کې کوم درته د ټاپ رامیانو نه خود زبر د سړی زوی نه دا اوس ګیری دي دا څه خو پټو کې واخم ډیر ولاړی دا منځونه دي چې ته د وخ غوندې په دواړو جام د شخن کې او د حرام حلال تمیز درته نشته دا منځونه دي نو چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ته منځ کې او د ګنا نه بچ نشوي نو دا منځ نه دی دا ډوکیږي نه دا ځان ستړی کې خله دې ټیک نه ده عمل دې ټیک نه ده کردار دې ټیک نه ده حرام خورې زناکارې بېایمانه دا منځ دی پروسه کال یو ځای جنازه کې پېښ شوی منو مونږ یو مرګره چا ورپسې اسقاط راوړو ویلې دا والا استاد نه حرام دی حرام او چې هغه جنازه خو دې خوشو پټي والا بیا ورکو دی واپس نو کپټ سره کې بیا حلال شي او ښکارا شي بیا حرام نو عزیزانو عرض میں داو چې دا الله هر کار حیران کن دی دا اتهم عقل حیران شي چې خدایا زبد سکو
ما سره به کېږي څه، زما انجام به څه وي. دې ته هم عقل حیران. و ذکریا علیہ السلام فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فخرج على قومه من المحراب. د عبادت خانه نه راوت قوم ته، اوس جبه خو بنده خبرې نشي کولی. فاوحى الیه، نو چې په جبه نشو ویلې نو په اشاره قوم ته وې چې څه کوي، ان سبحوا بکرة وعشیا. اے قومه خدای یادوي په وخت د سبا او په وخت د ماښام. دا قومونه عبادت دا دوه ټیمه په اشاره به. عزیزانو ځان ته وګورئ، هغه سوچ وکړئ چې زمون د دې خلقت غرض څه دی، مونږ سره پیدا یو. او ذکریا علیہ السلام زوی څه د پاره غوښته تاسو ټول وایي، ها دین د پاره ځان له نو غوښته، خپل خدمت له نو غوښته، ځان له مزدورای له نو غوښته، څه د پاره غوښته. اوس مونږ پیدا چلای د خدای کارونو کول، اولاد بچلا غواړي د خدای د دین د پاره، د خدای د کارونو د پاره، د خدای د مخلوق د خدمت د پاره. اولاد بدله غواړي، دله بنه غواړي چې زب بوډا شمه او زب بوډای شمه او دا به غټي او زب سټمه زب کټ کې مردار پروت مو، دا زوی به مې وروړي او په خله کې به راچی، دغه به نه غواړي. په دې سنت او عمل کې چې فحبلی من لدنک ولیا یرثنی ويرث من آل یعقوب او واجعله رب رضیا. خدایا زوی خوراکا خو واجعله رب رضیا، دس زوی راکا چې هغه کارونه کوي چې ته پې راضي کېږي. لارې دعا کوي چې واجعله رب رضیا، دس زوی راکا چې هغه کارونه کوي چې ته پې راضي کېږي. خدای دس زوی مرا کوه چې هغه کارونه کوي چې ته پې خفه کېږي. پیغمبرانو خدا مشن او د پیغمبرانو خدا غلا. نن ته د خپل ملک لارې او د خپل ملک مشن ګور او خپل اولادم ګورئ او تماشې کوي چې مونږه پیسه کوو، مونږ پیسه وایو. زمونږ تصورات ورته څه دي؟ تعلیم 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 تعلیم. خود پاکستان کپر اوچی چلا، ایم-سی الکان نو چابڑی لگولی دی په سرک باندې او د نوکرای درکې نه لګي. ایم-سی بی-سی ایف-سی د جونیئر کلرکای درکې نه لګي. پاکستان کپرای چې چلی د تعلیم خو تعلیم په تندرو لګا او بیا دلته تعلیم څه دی؟ پاکستان کیا تعلیم لا کم دے دے. نن سهار میں قتل آ رہے تیرے دے پدلارا چینیان او د کوریا ډرایوران ورته ناستو او دا ظالم ماشینرای په ډبل ټیرونو لارای کې پرتی وي، کمیسونه ویستي او بربند ډرایوینګ کولو او دا لارای داسې تیرول. نامرګرو ته ویل مالدی ته وګورئ، د کوریا او د چین نه راغلي دي او په پاکستان کې وګورئ هایوی درته جوړی. د پاکستان دولت بدوی کوریا او چین څوړي. دا د پاکستان سنداګان په خړ سیلاب یوړه سبي څه بلاوالی دي چې دوی سړک نشي جوړول. یو سړک جوړول تا په 15 سال وخت کاله کې ځنه کړ.
تعلیم کم دی او بیا تعلیم له په سکولونو کې خزي کې نولې دي خزي الکانو ته جنکای سبق خي جنکای په سکولونو کې کینونی ولې تعلیم خشه جنکو تعلیم هم خشه ده خو دا بل لانجم خشه خر بچیا تعلیم خشه د بزرګانو لونه بدر تاو خیمه چې سار کالجونو ته روان په تندر لګېدلې د عمل خو خدای دې زر کی چې خلاصې وشي بل ورځ راته چاوید کا ډاټه کې چې ته بس کې مال چې ز تاسو نه وړاندې غرق شم او تاسو را پسې غرق شي میله بخوان زما خدا عمل کو نو پستر کو بدلې قسم په خدای دې کمه سړې پستر کو خلک سړې ځکه چې د انسان بچی پاتې نشي ته به خیر غواړې ته به ورته د خیر کار کې ا رزیل به تا دشمن ګڼي وای په ایمان د سره کوي ته به خیر غواړې ته به ورته د خیر کار کې ا رزیل به تا دشمن ګڼي کواړ دیو کزاړ دیو کزوانان دیو کسپینګری دی د مخ په نالت ټول د زناور ورونه تاسو په ایمان وای د دې کلو خلک یو په دې پويږي اخر ورته وای چې دا زناور ته پکې غیا چي اخر پیژنې زناور ته پکې غیا چي باغې چې داسې په قطار زناور ولاړی غویان یا سنداګان یا میخي یا خره یا قچر او هغه په د اخر کې سپېګمې وردن نه ار یو زناور داوي چې زما خېټه دې ډکه شي که داوي چې د بل زناور دې ډکه شي زه دا وایم اوس وای په ایمان مونږ هغه زناور یو کنه یو ها اوس په پاکستان یې هر یو د بدلې و بچي دا وای چې زما خېټه دې ډکه شي او د بل دې قرآن شي او کنه دا وای کنه کار یو داسې نه تر ما پورې تر دې مصلی پورې تر دې منبر پورې کار یو داسې نه زبر د سړی نه نیم پیدا د سپینه به پیدا او کني راشي چې درته وخم دا چې داسې خبره وکم خلک په چون پون کوي خو د یاري ماته مخامخ کېدی نشي ځکه چې زه خو د هر چا رګونه پیژنم ماته خو د دې ټول ایمان معلوم دی اوس تاسو وګورئ کوم ملکی چې کوم حکومت تاسو جوړ کړي کسو غلاو کی وای چې دا غل دی ټیک لارو شو کوي لار شو کوي وای لار شو کوي کافر تو ګور لارو شو جنازه نکی راهزن ورشي په جی ټی روډ باندې جرنل بس سټینډ سره دی خوا چې کما فروټو والا ناس په قطار باندې دا غریبان ناس یو امونا ګرمه کېله داسې دونه په دې سور ترک کې ناس دی ورته وخرسي پروندا بل اورس خبره ده پی ډی ای دلته یو محکمه حکومت جوړه کړې دا پکې د جهان ګڼ کپان کینو پی ډی ای ورته 10 لک روپۍ میاش د پی ډی ای د دوه بلډینګونو کرایه ده 10 لک روپۍ میاش یو بلډینګ په بارډر لینډ کې نیولې ده صدر او یو بلډینګ په مال روډ باندې نیولې ده 10 لک روپۍ میاش دغه دوه بلډینګونو کوي اوس په دې ټول صوبه سرحد کې د پی ډی ای کارکردګي وخایي
سرکې جوړ کړي ک کوسې جوړ کړي ک نالې جوړ کړي کوړې چاله ور کړه ک ترکاری چاله ور کړه کارکردگی وخای دا صرف ګڼ کاپستان جوړ کړي پکې یو ډایرکټر دی احمد جان دې کچنو مې دی اگرزی کچا په دیوال چونه کړ قانون دلاس کې واغستو راو باسا کینی مخکې او یاره چونه دې اجازه ته دې مناقشه وکړه مخکې بس غریب سره چې صحیح ولې ورکی احمد جان صاحب روان شو اسپټرانی ګرځي صاحب نقشه دې نه پاس کړی او دغه دې شروع کړو دیوال ته ما ته وایه چې ځمکه ما اخستې دا پیسې پې زه لګوم خښتې زه راوړم شګې زه راوړم مزدور لیبر ما لګولی دی ټوله په کومې خوشحالۍ کې زه پیسې درکړم او نقشې در باندې پاس کړم زما خوښه ده چې څنګه یې جوړوم که ستا سرکاري ځای مې ونیو سرکاري لار مې ونیو خو ته راشه ما چالان زه په کوڅو کې دننه ځای جوړوم او ته راپسې مجسټریټ یې ساتلی پی ډي اې تحصیلدار یې ساتلی پټواریان یې ساتلي پولیس یې ساتلی صاحب دغه د مر کارغان به در پسې راولي ړه به در نه بوټوځي که څه نه ورکې کور دې ورانوي کینی ښځه در نه بوځي ډېر شکر دی الله دې یو لس پی ډي اې نور هم جوړي ړه مې خوشحالي ما له خو نږدې نشي راتلی ستاسو دوا پکار هم تاسو ته په اور کې پراته مونږ جماعت کې کار کولو ال پی ډي اې والا راغلی مدروي نشي دی وړه کې واچو بچا تختیدل بیا را نه د پی ډي اې کارکردګي مخایا دا نور شرمخان د ملک شکول د پاره ساتلی نو بلډوزر راوستي وي دا غریبانو جونګړې ورانو هغه ورپسې کوتا کې راغستی چې کوتا کې راغستی دي بس تختی دي وکور عمران شجوران نشي خدایم هلاک کا چې هلاک شي د چرګو مرز در تراش د چرګو په ټوغه کې مردار شي نو چې غریب مزدورای تم نه پرې دی لاري شکول ته هم نه پرې دی غلا ته هم نه پرې دی ډاکې ته هم نه پرې دی کور دیوان شدا بچرته دوی بس کوي خبیا ټرافیک والا په ډګډګو سوار کړي او درې کلاشن کوپم ورسره اوستا بچا بړې لګولې په سرک باندې گاڑے بدی لگولے چرتا الوچے فرمانا دا بدی پکی روڈ دے بلاک کرے او خان خدا گوئی آغا ناڑا بوٹو ما تا خدا دوی تیزرگی معلوم دی کلیر کٹ آرڈر دے چه سرمن دا قوم نوبا سی خواری او سڑے بلس دولس پینزلس پرچے دورزی کوئی روائی او کنا روائی کنی را میدان تا دیشی او دریت کانی والا پلاس کے ورکوم چه دار تاسو کڑے دے کنے دے تاسو پوئی شوئی دار و راد پولیس ندے پی ڈی اے ندا دا اسمانی قهر دے چه در باندے نازل دے انشاءاللہ نور بے خدای تیز دے دا ستاسو خز ستاسو قهر دی چې په تاسو په کور کې نازل دی کنه ها کړي دي دا مونږ نازل دی کنه ستاب بیړه تباشي په مزدورای چې کور تر انو زیدا بلګي یو لوخه په یو لبل په بل یو ماشومل ته سپېړه بل لار کفره اخرى چې د کور تراغلي مخاورز مې ونه کتا تاسو خدای د سوي کنه وای بېمان په کور کې دننه خدای په یو قهر اړولې او چې کور نه بار روزي په بل قهر اړولې ان شاء الله خاورز بنه ګورې خاورز بنه ګورې زامن لا مو ګورې
زمونږ اولاد ګور مولا زامن ته خلاص نه دي، د پیر خلاص نه دي، د میا خلاص نه دي، د سید خلاص نه دي. په هر بازار کې ورته د ډمتوب او د کنجرتوب ډیپو جوړ دي. اوس آرمی سټیډیم کې کمه و، هغه کنجرتوب کې کمه و. په 14 اگست په قیوم سټیډیم کې ان شاء الله جسن خیبر درته لګي. که الته کې سډمتوب کمه و نو د قیوم سټیډیم کې به درته جشن خیبر ولګي. ورځي په ما ته مخامخ یو دکاندار دی نو سهار را سره سړی ناست هغه ریکارډ چینجر راوړي دلته د دې سنبای نیم خولې به دي. سنبای پیژنې؟ د دې سنبای نیم خولې به دي. ریکارډ چینجر راوړي ستوري کول راټی ما ته دې دته وګوره امرګری ته مې مالا خلو ته وګوره کمیس ویسته ده بربند ده دلهم د خپل کار به دمتوب نه مزه نه ورکړي. او دې قوم ته بس چې دا ګوري دا دعا سړیو کې چې خدای پاک په دې قوم رحم وکړي. ته به د سړی روغ غواړي. ها سوزکای وګوره کم سړی چې سوزاکی چلی ورسره کلندري کوي خدا د دینه ذلیل کار بلل شي. باغې کې غارنه وګوره چې کم قسم لګول او بیا په کې ریکارډ چینجري لګول چې در سره تیر شي ته وای چې د ټول پاکستان کمان را سره تیر. بیا کم دا ایربسونه چې کم کراچۍ او لاهور ته ځي په دې کې بلو پرنٹ فلمونه چلي. دا ټول سورلای ورته ناس دی بلو پرنٹ فلمونه باقي کې خزم ناس. عزیزان عرض میں داو چې 100 پورې د ذکریا علیہ السلام هوندې د خدای اعتماد نه کړي او خدای نم غوښته نه کړي او خدای تمزان نه سپارلی د خدای دا مشفقانه سوال او جواب هم ولیدو چې ذکریا سوال د خدای د پاره کین ورته سمره په خوان جواب راځي. سمره په خوان خدای زوی د دین د پاره راکی نو انا نبشرک بغلام اسمه یحیی. اوس خو چې د چا زوی شي مونږ ورته وي مبارک شکر. هغه زوی د دین د پاره چې غوښتنو اسمان نه ورته مبارک رااله چې ذکریا علیہ السلام مبارک شه. خدای ورته تاسو دوی چوشي خره لنګش خره کوسه کې ډول کې غړج تر غړج غړج څه چل دی د پلاني دوی شه د پلاني دوی نه به پلاني خزه بیګاش دې درې د من طلاق. تاسو پوه شئ زیره ولد اسمان نرا یا زکریا او بدبخت قومه او بدبخت قومه او د خدای نه لري او باغی قومه زما دي د خدای په ذات قسمی او دا ګیره و د سپی په کونه ولاړی که تاسو په پاکستان کې خیر ورځي ولیدې او مړم نو په قبر می غټه سوټه غولو کوي. وقتی طور ونډه درته شوې ده مولیانو تم ونډې شوې دي پیرانو تم شوې دي بزرګانو تم شوې دي تاسو تم شوې دي سپېدمن پکې ورمنډلې خو ان شاء الله داسې قبض بمشي چې زور به کوي او سنبای نه بم سوټه نه وځي او سر به خپل خوري. دا واو نو اخر کې ورته څه وایي زوی خو ورکو پیدا خدای مبارکیم ورک چې د 3 کالو شو نو الله پیغمبر کړو. څه شي کو پیغمبر کې چې د 3 کالو ساده چې د 3 کالو څه شي مونږ چې د 3 کالو ماشوم کې څه شي ورته دله کندنه وکړه استا منی مونږ ورته دا استا منی اچھا د 3 کالو شو نو خدای والا پیغمبري ورکړه.
او بیا ولا صفت پکې پیدا کړ وبرن بوالديه د مور او پلار ډېر فرمان بادار ډېر لوی تابعدار او چې مرشي دار مړي درې حالت یو د مور نه د پیدا کېدو وخت یو د مړ کېدو وخت یو د قبر نه د پاسېدو وخت انسان باندې دا درې وخت راځي مور نه چې پیدا شي بیا چې مړ کېږي بیا چې د قبر نه پاسي خدای اوس وایي وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا الله وسلام عليه يوم ولد الله وی دې د مور نه چې پیدا کېدو نو دار قسم آفتونو نه پامان کېو مور نه چې کوم ماشوم پیدا شو نو اول بانګ ورته شیطان په وخت کې وای چې دنیا ته خوراله چې بل چا په سلاړ نشي ګوره زما خبره پوهیږي الله وی دې د مور نه چې پیدا کېدو نو شیطان می نږدې نه ور پرېخه شیطان می تلری ساتل وسلام علیه یوم ولد او د مړ کېدو په ټیم کې شیطان ورته ولاړی د چې اشهد الله الا الا الله وی شیطان وی چې وای چې دوه خدایان دي چې یو خو بدر باندې اوس د ځن کدن په وخت کې ار سړی داسې تګېوي چې دې دا وی چې کدا د دنیا سیندونه زما خله کې راواچ نو تند به مې ورکانې شي شیطان یو ډک جام دوبو یا خلاص کې نیولې چې وای چې دوه خدایان دي دا یخ یو بوس په دغه وخت د غټ او د بیلات کدی وای او بو کې متیازي کړی هغه وبو وینا بس عمر لدی بیڑا تباش الله وی و یوم یموت چې مړ کېدو نو هم شیطان نږدې نه ور پرې و یوم یبعث حیا او د قیامت پر ورځ د قبر نه را پاسي نو د پیغمبرانو په ټولي کې به ولاړ بلار دین د پاره غوښته درې نیکای مې ور سره وکي چې پیدا شو یو نیکی چې مړ کېدو